د ښځې شرمګاه په دې ډول تنګه کړئ. کله آزادوالي ځورېږي نو دا مهمې لارې دي. دوستانو د لا خپلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اکثره نجونې د خاوند سره په ژوند کې په کوروالي کولو کې خوشحاله نه وي او دا ټول د شرمګاه د آزادوالي وجه وي. داسې ده چې دا همدام داسې هارمونونو جوړ شوي چې کله کم فشار پرې راشي نو بیا متاثره کېږي او پراخېږي. نو مهم علتونه یې دا دي چې شرمګاه کې ولې پراخوالی راځي. لومړی هم ډېر کوروالی کول دي کې کله چې یو مېرمن ډېر کوروالی کوي د خاوند سره نو بیا یې شرمګاه کې ډېر آزادوالی راځي د کوم له وجې چې بیا دواړو د کوروالي کولو څخه خوند نشي اخیستلی. په دوهم هم بیدون له وخت پرې اولاد پیدا کول دي، یعنې که 3 اولاده هم سر په سر کال په کال پیدا شي نو په شرمګاه کې ډېر زیات آزادوالی راځي. په کم عمر کې بچی زېږول هم د ښځې شرمګاه کې آزادوالی زیاتوي. نو له دې سره بیا کوروالی کول هم خوند نه ورکوي. د اپریشن په ذریعه سره رحم لرې کول، د حمل ضد ګولۍ خوړل سره هم شرمګاه کې آزادوالی راځي. جنسي لوبې کول، یعنې د خپل خاوند سره عشقي لوبې کولو سره هم آزادوالی راځي. د حیض بندېدل، کله چې د ښځې میاشتنۍ ناروغي بنده شي نو بیا یې هم په شرمګاه کې آزادوالی راځي. د عمر زیادت کې هم شرمګاه کې خپل آزادوالی پیدا کېږي. پوه شئ چې شرمګاه کې راغلی ده کله چې تشې مقیاسې ډېرې کوي او یا هم په کوروالي کې خوند نه اخلي. دوستانو اوس هم ګورئ چې څنګه کولی شو چې شرمګاه څنګه کړو. اول باید دا مېرمنې په سهار کې لږ سخت شیانتي ورزش وکړي، که لږ وخت لپاره هغې بس کېږي خو چې ویې کړي، او یا همداسې غذاګانې وکړي چې د شرمګاه په څنګولو کې مهم رول لري، چې په نهاره باندې ډېوې وخوړل شي. او یو قسم هندي انګور هم ده چې هندي ده او په افغانستان کې ورته ټیکیاروس یعنې ته ناوې ګوتې وایي، هم د شرمګاه په تنګولو کې ډېر مهم رول لري چې اوږد شانتې انګور دی. او ویلیني یا پودینه هم دا کې ښه رول لري چې د ښځې شرمګاه څنګه کړي. دوستانو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي نو ضروري لایک او شیر کړئ او زموږ چینل درته سبسکرایب کړئ.